ابو جهل ما درته وی چې د قران حقانیت ابو جهل هم پیژندل. رسول الله علیه السلام ته راغی او فتیار کې بپټ ولاړو د سبا پټیل. رسول الله علیه السلام د سبا په منځ کې چې کلا سورہ یاسین لستلو چې یاسین والقرآن الحکیم. ابو جهل بولاړو د ګټ شاتا او د پیغمبر د خلی قرآن به اورېدلو. یو شپه تیاره ده او د پاسه پې ابي لهب راغی. داسې چې ورته وکتل ابو جهل ولاړو ورته وا ابو جهل بیړه د غرکشا تو خو هغه سړی نه چې د پیغمبر متعلق خلکو ته وایي چې د قرآن ما اورئ. ابو جهل بسوي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دی کافران مشرکان بوي د دې پیغمبر د خلی قرآن مورید کدا قرآن مورید نو پتا سبانه با اثر کیا تاسو به مسلمانان شي. کله چې دا پیغمبر قرآن وایي تاسو شور جوړ کوي خبره تر شروع کوي چې څوک د دې پیغمبر د خلی قرآن نه اوري. ورته وا ابو جهل ته خو وایي چې د دې پیغمبر د خلی قرآن ما اوري او خپل ورته ولاړې. نو ابو جهل ورته سوای ورته چې زبا بیا ناراضم خو کدا راز دراله پاش نک بیا با ولې ابو جهل خو انټرنیشنل کافر وکنه. رسول الله علیه السلام فرمایي چې زما د امت فرعون دا د فرعون د موسی علیه السلام د امت د فرعون نه زیات چې د رزیل دی. اوچت فرعون زما د امت ته او څوک دی ابو جهل. ځکه واقعات کې راځي د بدر غزا کې یو دو ماشومان دي، یو حضرت معاذ نامه ده او د بل حضرت معاوض نامه ده. دو ماشومان دي واړه او د بدر غزا ده او د دې دواړو پلار چې د هغه په غزا کې مخکې شهید شوی نو هغه ښځې خو هم ښځې وې که نه نو کور کې ناسته ده د هغې دو ماشومانو مور او جاړي چغو چغو باندې جاړي. دا ماشومان ورته راله ورته چې مورې ولې جاړې؟ ورته وی جاړم په دې چې سبا د سردار کونین په غزا دا په بدر باندې جنگ دی او د بدر غزا ده تاسو ماشومان یې او پلار مو چې د نو نشته نو زه ډېر خفه په دې ما چې که چېرې زما د کور نه یو فرد هم په دې غزا کې نو ما ته به ډېر شرف حاصل و. ښځه ده ښځه. نو دا ماشومان ورته څه وایي زامن دې هم ښځې داسې راړي زامن دې ښځې داسې راوړي. یو خو زمونږ زامن دي که نه چې سهار پاسي نو ځان جوړوي داسې نایي خانې ته لاړ شي دا ویښته چې کوم دی نو ډرای کومه کشکش دی خوا کشکش دی خوا. هر سړی سهار ځان جوړوي چې د په لار روان یم چې خلک راته ووایي چې دا د په بوج لاره روان دي. اوس خو دا نوجوانان دي که نه مونږ دا غوښتي دي چې خدای بچې راله راکړي آداب بچي دي په لار رواني دا اوږد کمیس یې جوړ کړی د املا یې والا داسې تنګه کړي د رستو نه چې ورته وګورې نو دا ډاکخانه به یې داسې داسې کېږي. دا زمونږ نوجوانان دي. هغه نوجوانانو مور ته وایي چې وا زمونږه مورې خفه نه شي او مور دا غیرت په مونږه د پلار په ځای باندې راوړو دلګیر کېږمه. دواړه ماشومان حضرت معاذ او معاوض دواړه رالل سردار کونین ترال ورته او د الله پیغمبره
پلار ممړ دې منګه ماشومان یو او سبا د بدر غزا د منګه په دې غزا کې شامل کا ماشومان دي سردار کونین ورته فرمایي چې دا یو ورور بدر لبرتی کما حضرت معاذ ببرتی کم زکه چې د زابریز شنه شوي دي دې لګلوی له دې ببرتی کما دا بل ماشوم دی نو دې نه برتی کوما هغوی ورته څه وایي ورته یو د الله پیغمبره موږ به دواړه پر زولو باندې ورشو که کوم یو زورور شه هغه به برتی کې او که کوم یو کمزوره شه نو هغه به پرېږدي رسول الله علیه السلام ورته فرمایي چې دواړه پر زولو باندې ورشئ کله چې دواړه پر زولو باندې ورلل هغه کشر رور په وخت کې مشر ته وایي چې اورورا او زما روره ما سره په دې وخت کې ګوره احسان وکړه هغه احسان به دا وي چې ما ته ځان راګزار کا ته خو برتي شوې او زه در نه پاتې کېږم او زما روره که چېرې زه در نه پاتې شم نو د مور پی به درته ونه بخمه هغه یو ورور چې مشرو هغه سر ځان له ګزار کو په ځمکه باندې او کشرور پې د پاسه کېناست سردار کونین فرمایي چې راځئ بچو دواړه مې جات د پاره برتي کړلی دواړه جات ته لاړل کله چې سب جوړ شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرمایي چې زما ملګري ما نه یو طرف ته یو معاذ ولاړ دی یو ماشوم ولاړ دی او بل طرف ته رانه بل ماشوم ولاړ دی وی زه وایم چې زه ډېر بدقسم ډېر خفه شو وی دې کې ما ته دا یو ماشوم وایي چې وا کاکا دي هغه ابوجال کوم ځای کې به ملاو شي ابوجال به چېرته وی زه حیران شوم چې دې ماشومانو ته وګوره د ابوجال تپوس ته وګوره وی دی ما ته وایي چې وا کاکا جي زر تر زر هغه ابوجال راته وښایا وی دې کې ما ته ابوجال راښکاره شو وی ما دې دواړو ماشومانو ته ووي چې او بچو هغه چې را روان دی په سورلی باندې دا ابوجال دی وی دواړه ماشومان ورلل لکه توتیان غوندې هوا باندې روانو وی چې کله ورسېدل ابوجال ورته وکتل نو ډېر وخاندل ورته ما ته چا تر اوسه پورې بره نه دي کتلي او دې ماشومانو ته وګوره لایبرې تم نه دي راغلي او دوی زما د قتلولو دپاره راغلي دي وایي د یو ماشوم چې ټوپ کو نو دا پنډی د دې ابوجال نه وواله ځمکې ته یې راګزار کړلو بیا پې دا بل راغې توره پې ګزار کړه نو بیا یې تېنه لاسونه کټ کړه چې لاسونه یې تېنه کټ کړه لوت په ځمکه پروت دی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورله راورسېد او دا ابوجال په ګېډه باندې کېناست ابوجال دومره لوی رذیل بنده دی په دې وخت کې اوس مړېږي حضرت عبدالله ابن مسعود ته وایي چې عبدالله ابن مسعوده تا ته پته ده چې ته نن د چا په سینه باندې ناست یې ستا پلار خو به ګډې سرولي ستا پلار ګډبو او زه د قریشو سردار ما دا ته نن د چا په سینه باندې ناست یې هغه ابوجال ورته وایي چې اوس خو مې مړوی پرېږدی مې نه خو دا سټ مې چې کله پرې کې نو په دې ویښ کې پرې کا او چې سردار کونین ته یوسي نو په تمامو کفارو کپرو کې چې کفارو نه سرونه پرې کړي وي په هغې کې اوچت کېدی او سردار کونین ته ووایه چې دا ستا هغه دشمن دی چې د مرګ په وخت کې د مرګ نه بعد هم درته نیغ ولاړ دی سردار کونین به فرمایل چې فرعون امتی اکبر من فرعون موسی زما د امت فرعون دا د موسی علیه السلام د فرعون نه ډېر اوچت دی
ځکه چې د موسی فرعون په دریاب کې ډوب شو او راووته نو دی وی آمنت برب موسی وهارون وی ای الله اوس د موسی علیه السلام او د هارون په خدای باندې ایمان راوړم الله ورته فرمایل الآن اوس ایمان راوړي او د دین وړاندې خو ته ډېر لوی سرکشه وي الله وی خیر دی دا توبه به د دې وخت کې قبوله کم او د دریاب غاړې ته به دې وغورځوم چې رستو خلک راځي او دا وایي چې دا فرعون هغه بدبخت و چې د خدای دعوې کړې وه نو د موسی علیه السلام فرعون د مرګ په وخت کې توبه ایستې وه که نه او د رسول الله علیه السلام د امت فرعون د مرګ په وخت کې هم توبه نه وه ایستې هغه انټرنیشنل دشمن د رسول الله علیه السلام ولاړ به ابو لهب ته وایي چې یاد ساته بیا به نه راځم بیا خو زما راس پاش نه کړي ولې که تا خلکو ته دا ووایې چې دا ابوجهل خپله د رسول الله علیه السلام د خولې قرآن اوري او موږ منې کوي نو بیا به زما خبره هغوی ومني نه به مني که نه دوه درې شپې چې تېره شي چې بیا کتل نو ابوجهل ولاړ دی ابولهب چې د پاسه بیا راغی ورته چې وا ابي جهل تا چې ویلیو چې زه به بیا نه راځم دا قرآن به نه اورم بیا ولې راغلی ورته چې وا ابي لهبه زما د پلات او په منات او په غزا باندې قسم وي که د هرې خبرې نه قسم وخورم نو منې خو که د دې نه مې قسم وخوړی چې د رسول الله د خولې قرآن به نه اورم نو ګوره دا چې ګوره زما د خولې نه ونه منې دې نه نشم منې کېدلی ولې زه به خامخا دا قرآن اورم ځکه چې دې قرآن کې ډېر لوی اسرار او ډېر لوی دې قرآن کې ډېر لوی اسرار او ډېر رموز دي پکې هغه زه اورم په دې وجه باندې دې له راځم رحمان بابا وایي که نه وایي چې قسم وخوري له خوبانو بیا یې مات کړي قسم وخوري له خوبانو بیا یې مات کړي باور مکه د رحمان په قسمونو هر عاشق د معشوقې نه سوګند وخوري چې بیا به در سره خبرې نه کومه دا یو بل باندې مین شي که نه دا هلکان قسم دی که تا سره ما بیا خبرې وکړې خو چې ماښام شي نو بیا ورته یاره وایي روغه ده ښه روغه ده روغه وای قسم وخوري له خوبانو بیا یې مات کړي باور مکه د رحمان په قسمونو زما عزیزانو قرآن حکیم هغه کتاب دی هغه کتاب دی چې دا قرآن حکیم چا یاد کا پہ عمل وکړ رسول الله علیه السلام فرمائی چې چا قرآن وی او دا قرآن یاد کړ بیا د دې قرآن حلال حلال وګڼل او حرام حرام وګڼل عمل یې پرې وکړ دا قرآن با په قیامت کې د دې بنده د پاره شفاعت کوي